السلام علیکم. عزیز تاسو ته نن د ریموټ د لګولو طریقه ښیم چې خپل بایک ته به ریموټ په څه طریقه لګوئ. د تاسو په ټول ډیټیل باندې پوه کوم او په یو تار هم پوه کوم. نو راځئ دا ریموټ دا موږ دلته کې په ډبل پټۍ باندې د اجازه فلټر خواته بره ولګو او دا یې ګوچه ده. نو اوس په داسې کار وکړئ چې دا درې تاره چې کوم دي دې کې ګوره دا یخ دی او دا دوه چې دا اګنیشن کویل له ورځي دا درې واړه تار هم بیل کړه دې سیټ هم راواړې ده. د یونټ دا تار کو جیڼ نو دا به بیل کوي او کو جیڼ نه نو دا به کټ کوي. او فی الحال دا بیرته وتړئ. د دې ګرم تار نه به شروع وکړئ. کوم په دې کې دا سور تار چې دی نو دا ګرم تار دی. دا به ډېر ګودی دا به لږ لنډ کوي. دا یې کله لنډ کو د بیټرۍ مطابق خپل ځای ته به ولګوئ چې دا ډېر جاښه نه جوړوي. دا سور تار د دې سره لګي دا ګرم تار دی. د بیټرۍ د سور تار سره د ګرم تار سره به ولګوئ. ریډ تار دی ته وایي. دا ولګېدو په دې پسې به اوس کوم دا تور تار دی دا به د دې بیټرۍ د ویر سره ولګوئ د یخ تار سره. دې ته بلیک تار وایي. تور تار دا د بیټرۍ سره دا به دې کوچه کول کې دا به ټیټ کوي. اوس دې نه پاتې شو دا دوه تاره یو ګری دی یو یلو دا تار دی. دا دوه د اګنیشن کویل تارونه دي. نو دا د سوچ دا تار به تاسو په عمل باندې کټ کوئ او بیا به دا یو تار د یو سره ولګوئ او دا بل تار به د بل سره. کوم دا تور تار چې تاسو کټ کړی دا سپینه پټه ده پکې تور تار دا سوچ تار دی. نو دا به دې سره ولګوئ. یو تار به د یو سره ولګوئ بل سره ولګوئ. نو دا سوچ آن اپ تار شو. دا دې نه کله ریموټ وي موټر سایکل دی بندېږي چې ریموټ بټن بیرته وي نو سټارټ شي. بیا په دې کې دا اورنج تار دی دا مالټ رنګ دا تار به د پریشر د تار سره ولګوئ د تور تار سره د ګرم تار سره شاته لګوئ. نو شاته د پریشر د تار سره لګي او مخې ته په لایټ کې لګوئ. نو د سوچ د تور تار سره به ولګوئ. دا د سوچ د آن اپ تار دی. دا چې کله ریموټ بټن دوه پیره ووي نو دا سوچ آن شي. که سوچ بند هم وي چابي پکې نه وي نو اشارې او هارن دا به کار کوي د ریموټ سره. نو دا د سوچ د آن اپ تار دی. دا به پریشر دی ګرم تار سره ولګوئ د تور تار سره. بیا په دې کې دا اودي تار چې کوم دی نو دا تار د دغه لپاره دی د سلپ دپاره. سلپ سټارټ موټر سایکل ته دا تار لګي. دا به ریلې د تار ولګوئ. خو په دې موټر سایکل کې سلپ نشته دی. دې وجې نه موږ د دې تار نه سلوشن ټیپ تاو کو او دا هم د پالتو کو. نو فی الحال دې ته ضرورت نشته. په دې کې اوس پاتې شو د هارن دا ګوچه. نو دا کوم لوډ سپیکر چې لګېدلی دا اواز چې کوي نو دا موږ دې ته دا ګوچه ولګوله. دا د لوډ سپیکر ګوچه شوله دا دې ته لګي. اوس دا دوه تاره پاتې شو. دا دوه تاره زیړ چې کوم دی دا د اشارو تارونه دي. یو د یو سیټ اشارې سره لګي بل د بل سیټ سره لګي. دا چې هر طرف ته مو لګول څه فرق نه کوي. په الټه پلټه ولګي نو دې کې څه مسله نه جوړېږي. دواړه طرف ته یو شان کار کوي. دا اوس نه دا د یو سیټ اشارې تار شو او دا ګوره دا د بل سیټ اشارې تار شو. دا به دې کې ورکوي. دا تار کټ کول ته ضرورت نشته. بس دې پین کې دا تار ورکوئ او بیا واپس خپل کلیپ کې ورکلکوئ. سلوشن ټیپ ته هم ضرورت نه راځي او کټ کولو ته هم ضرورت راځي. ویډیو هم خوښه شوه لایک یې کړئ سبسکرایب یې کړئ او کمنټ ضرور وکړئ چې دا شانې ویډیوګانې ستاسو لپاره موږ جوړوو. نو اوس دا تارونه چې کوم دي دا دوباره وښیم. دا وګوره دا سوچ تارونه شو. دا آرت شو. دا د بیټرۍ آرت شو. بیا به راشي دا به وګورئ دې کې دا کوم سور تار چې دا ګرم شو. دې بیټرۍ دا راغلی دا ګرم شو. دا چې دی دا سیګنل تار شو. دا به هسې کېده وایي ښه. دا به څه لګوئ نه څومره باري نو سیګنل د ریموټ داسې راکاږي. او دا چې کوم دی دا پریشر له لاړو او دا دوه تاره اشارو له لاړو.